نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله پاک هغه حسن ورکړی دی، هغه جمال ورکړی دی چې شاه عبدالعزیز محدث دی لوی رحم الله فرمایي چې کله الله پاک حسن پیدا کو، حسن د الله پاک مخلوق دی، الله پاک حسن پیدا کو نو حسن 100 ټکړې وګرځولې، هغه بیا په منځ نیمه کړه، 99 ټکړې یو طرف ته، یو ټکړه بل طرف ته پاتې شوه، هغه یو ټکړه په ټول کائنات کې تقسیم کړه، هغه یو ټکړه راواغشته ځان له یوسف علیه السلام له ورکړه، او باقی 99 چې څومره پرتی وي هغه زموږ ستا پیغمبر له ټول ورکړل. لیکن د دین اکمل چیز، بالاتر افضل چیز الله پاک چې کله جمال پیدا کو نو په جمال کې یو ټکړه مونږ ګرځول ټول زموږ ستا پیغمبر له ورکړل.